او سپینه ښه وه غنم رنګه بې جوړې وه تورې ډېره سپېده وهلې خبره شوې لیلا خو یې واده کړه بنګړیوالې خو قیس بیچارګي ته یې ورنه کړه بنګړیوالې ما وې ما ګلان ژوبلیږي تاوې نه زیر یې بم سلامونه ننګرهار کې یو او داسې څوک هم را پیدا کړي دي چې شاید ډېر خلک ورسره بلد وي ډېر خلک او د ده شاعري په سوشل میډیا باندې ډېره مشهوره ده قیس هاشمي صاحب هغه چې وایي چې که یاران وو د نبي یاران وو قیس ستا څه د لاګان انډیوالان وو هیله کوم قربان هاشمي صاحب دغه لنډ ادبي بنډار لرو تا سره په دې کې درته ښه راغلاست او هرکلی وایم ډېره مننه زه خوشحاله یم چې ستاسو سره یم خدای مو هرکله راوله قربان وړوکی نظم دی ارشاد په دې هیله چې ستاسو خوښ شي انشاءالله بیخي دې اوږده کړي دا نوکان دي بنګړیوالې احتیاط کوه راغلي طالبان دي بنګړیوالې بیخي دې اوږده کړي دا نوکان دي بنګړیوالې احتیاط کوه راغلي طالبان دي بنګړیوالې پوهېږي چې اوس خلک غریبان دي بنګړیوالې په ډېرو خلکو خپل بچي تاوان دي بنګړیوالې او راوړي دي زاړه ماډل شیان دي بنګړیوالې بل دا چې له پخوا په بیه ګران دي بنګړیوالې او ترا تا د رنجو کڅوړه څه کړه بنګړیوالې احتیاط کوه چې توره دې پرې خوله کړه بنګړیوالې رانجه سم دي په بیه یې لږ ښه که بنګړیوالې او رښتیا تا د لیلا پوښتنه وکړه بنګړیوالې خبره شوې لیلا خو یې واده کړه بنګړیوالې خو قیس بیچارګي ته یې ورنه کړه بنګړیوالې واه واه هاشمي صاحب واه قربان زورورې په ښکاره وهلې وه په واده کې یې چمبه وهلې وه زورورې په ښکاره وهلې وه په واده کې یې چمبه وهلې وه په حساب کې یې شوړه وهلې وه ژوندي قبر ته تکیه وهلې وه په حساب کې یې شوړه وهلې وه ژوندي قبر ته تکیه وهلې وه پټرول پمپ ته یې خاشه وهلې وه چا د خان لور په ډیکه وهلې پټرول پمپ ته یې خاشه وهلې وه چا د خان لور په ډیکه وهلې وه او په تندي یې تروش نارنجو سولولی په سرو شونډو یې بوره وهلې وه ستا په رنګ کې کوم تغییر نه دی راغلی ګرد د خونې آینه وهلې وه چا ډوډۍ راته راوړه په پوله ناست وم په پټي کې مې بیلچه وهلې وه چا ډوډۍ راته راوړه په پوله ناست وم په پټي کې مې بیلچه وهلې وه د طالب د عسکرۍ خوله په سر وه عسکر سپینه لنګوټه وهلې وه ګنې میچ د پاکستانو خدا ښه دی چې نبي لالا چکه وهلې وه سره غرمه لوګر په کلي کې روانو په پټي کې سره غرمه لوګر په کلي کې روانو په لښتي کې غوټه وهلې وه خوارکي ته خدای ښه علم ورکړی خو وایرس یې عقیده وهلې وه خوارکي ته خدای ښه علم ورکړی خو وایرس یې عقیده وهلې وه او سپینه ښه وه غنم رنګه بې جوړې وه تورې ډېره سپېده وهلې وه سپینه ښه وه غنم رنګه بې جوړې وه تورې ډېره سپېده وهلې وه او دومره منډې په دنیا پسې ښې نه دي یو ګړی به دې دمه وهلې وه دومره منډې په دنیا پسې ښې نه دي یو ګړی به دې دمه وهلې وه او په نوبت به یې جنجال د پښتنو موسسې ورته بمبه وهلې وه په نوبت به یې جنجال د پښتنو موسسې ورته بمبه وهلې وه او قیس لا ښه و د زړه حال یې لږ ساتی شو خو بلا یې معشوقه وهلې واه هاشمي صاحب واه اورې قربان بیخي خوند کوي خیر دی زه زیریبم تی کره زیریبم خیر دی زه زیریبم تی کره زیریبم دیوی ګوتې د لاس راوړه ما وی ښه زیریبم دیوی
ګوته د لاس راوړه ما وی ښه زیر یې بم او ما وی ما ګلان ژوبلیږي تا وی نه زیر یې بم بیا ما وی ما ګلان ژوبلیږي تا وی نه زیر یې بم او ته په پوله راته کښېنه صاحبزاده زیر یې بم ته په پوله راته کښېنه صاحبزاده زیر یې بم قیسه مه کوه اغزي دي قیسه مه زیر یې بم واه ډېره مننه قیس هاشمي صاحب قربان